ګیژو خر. د چین په ګیژو سیمه کې خر بیخي نه و. یو لوی مقام په بل ځای کې خر وپیرود او په بیړۍ کې ګیژو ته راوست. سوداګر څو ورځې وروسته په خپل کار پښیمانه شو. خر یې د ګیژو په لوی ځنګل کې خوشې کړو چې په خپله وڅري او ځان وساتي. د ځنګل ژوو چې خر نه ولیدلی ورنه ویرېدل. پړانګ یې خبر کړو. ورته وویل چې یو ډېر غټ ځناور راغلی دی. پړانګ د ونو او بوټو او وښو په منځ کې غلی و. غلی راغی. له لرې د خره ننداره وکړه چې په کراره په چمن کې څري. نو نورو ژوو ته یې وویل دا ممکن د بلې دنیا مخلوق وي، احتیاط ورسره کوئ. نور ژوي خو هسې هم په ویره اموخته وو، خو پړانګ چې په ځنګله کې له هیچا نه ویرېده، ویره ورته ډېره سخته تمامه شوه. شپه ورځ به د خره په فکر کې و. ډېر وخت به په غونو کې ورته پټ ناست و، د خره ننداره به یې کوله. یوه ورځ یې جرأت وکړ، ځان یې له لرې ورښکاره کړ. بله ورځ لږ نور هم نږدې ورغی. خره هینګارې کړي او پړانګ د سترګو په رپ کې د ځنګل د منځ سیند ته ځان واچو. په لمبو لمبو یې ځان بلې غاړې ته پورې یوست. څه موده پس پړانګ بیا په یو پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لې ورپام شول چې خر کله کله هینګارې وکړي خو په چا حمله نه کوي. څه موده پس پړانګ بیا په یو پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لې ورپام شو چې خر کله کله هینګارې وکړي خو په چا حمله نه کوي. نو پړانګ زړور شو، لږ ورنږدې شو. خر بېغامه څرېده او په پړانګ یې ځان خبر هم نه کړو. پړانګ په سبا باندې نور هم ورنږدې شو او کرار کرار دومره زړور شو چې تر خره تاو راتاو ګرځېده، خو د خره هیڅ عکس العمل هم ونه لید. زړور شوي پړانګ خر په تخرګ وواهه. خر چې په قهر شو، پړانګ یې په ګېډه په لغته وواهه. پړانګ چې د خره ګزار ته وکتل چې نه یې درد و او نه پکې زور و، پوه شو چې څه یې په وس کې نه دي. حمله یې ورباندې وکړه او په رڼا ورځ یې خر نوش جان کړو.